ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې دای کوم موز کوي چې د دې معنا ورته ورځي نو بیا د موز هغه حقیقت او د الله تعالی سره هغه ربط او ضبط هغه یو مسلمان ته معلوم شي. ما عرض کړو سبحانک اللهم پاکی د تعالی را اے لوی خدایا الله تبارک وتعالی د تمام عیبونو نه د تمام نقصاناتو نه پاک او مبرأ ده. تمام پاکیزگی خدای تعالی را ده و بحمدک او سلام ستا ده. مونږ ستا تعریف کوو ځکه ستا انعامات دي ستا رزق خورو تا مونږ ته وجود را کړی دی او ستا په فضل و کرم باندې مونږ دا زندگی تیرو. دا تمام نعمتونه د الله تعالی د طرف نه دي نو تعریف هم د الله پکار دی. اردو کې وایي جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے چې دا چا خوري نو تعریف هم کوه. وما بكم من نعمت فمن الله دا څومره نعمتونه چې دي دا ټول د الله تعالی د طرف نه دي. الله تعالی دا تمام کائنات د انسان د پاره پیدا کړی دي. قرآن مجید کې ځای په ځای راځي چې د آسمانونو د ځمکې د دغه آسمانونو او د ځمکو دا تمام نظام الله تعالی د انسان د پاره پیدا کړی دی او انسان د عبادت د پاره پیدا کړی دی. نو سبحانک اللهم پاکی د تعالی را اے لوی خدایا و بحمدک او تعریفونه تعالی را دي. که یو سړی د یو ګل تعریف کوي دا په حقیقت کې د خدای تعریف دی. یاره ډېر ښایسته د ګلابو ګل دا خو ډېر خوبصورته دی ډېر ښایسته بوی دی دا حقیقت کې د الله تعالی تعریف دی. د دې نور رڼا څومره ده د سپوږمۍ رڼا څومره ده دا نظام نو چې څه تعریفات دي د دې رجع هغه رب العالمین جل جلاله ته ده. حمد را باتو نسبت است و درست بردر هر کی رفت بردر توست. خدای د حمد نسبت بستا ته ده او که یو سړی د چا په دروازه ولاړ دی دا ستا په دروازه ولاړ دی. یو فقیر راغی او د یو سړي په دروازه سوال کوي چې خیر راړی خدای مو بخا او تا هغه ته خیر ورکو دام الله تعالی تا ته درکړی ځکه دې ورته ورکو کړه. ته چې فقیر ته خیر ورکې دا په حقیقت کې الله تا ته درکړی دي. که تا سره نه نو تا به د کوم دی نه فقیر ته خیر ورکولو. نو که یو فقیر د چا په در ودرېږي دا حقیقت کې د خدای په در باندې ولاړ دی. نو تمام تعریفونه ثابت دي تعالی رے خدایا وتبارک اسمک مبارک دے نمستا. خدایا برکت ورکوونکی تی ته برکتونه اچې د خلکو په مال کې د خلکو په عمر کې د خلکو په اعمالو کې مبارک تے نمستا. وتعالی جدک او لوی دے شان ستا ستا شان ډیر لوی دی. کم پروردگار چې دا دومره لوی نظام پیدا کړی دی دا آسمانونه پیدا کړی دي آسمانونو کې نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړی دي دا ځمکه پیدا کړی ده او دا په ځمکه کې څومره سمندري دي څومره غرونه دي په دغه ځمکه کې څومره معدنیات دي. پروردگار ستا شان ډیر لوی دی. ولا اله غیرک نشته دی هیڅ یو معبود ما سوا ستانه معبود تو یو یې بس. عبادت تعالی رخایي ته معبود برحق. معبود هغه ذات ته وایي چې موږ د هغې عبادت کوو. که مونځ دی دا موږ الله تعالی ته کوو. که روژه ده دا موږ الله تعالی ته نیسو. که حج ده دا موږ د الله تعالی دپاره ادا کوو. که زکات ورکو دام عبادت ته دام د الله تعالی په حکم باندې ورکو. نو تمام عبادتونه
دا خاص الله لره دی. دا الله نه ما سوا څوک هم د عبادت مستحق نه دی. ولا اله غیرک، نشته د اله و معبود ما سوا ستانه پروردگار ته وحده لا شریک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړو مونږه د الله تعالی په مبارک نوم باندې من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. خدای د شیطان نه مونږ ته پناه راکړي. شیطان دا ډېر لوی دشمن دی. یو سړی د الله تعالی د عبادت نه لرې کوي، یو سړی د بندګۍ نه لرې کوي. خدای د دې رټلی شوي شیطان نه مو بچ کړي. اعوذ پناه غواړم زه بالله د الله تعالی په مبارک نوم باندې من الشیطان الرجیم، د هغې شیطان رټلی شوي نه. الله تعالی هغه د خپل در نه شړلی دی، ځکه الله تعالی ورته حکم وکړو، هغه د الله تعالی حکم ونه منلو. الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو. آدم علیه السلام ته ډېر لوی علمی کمالات ورکړو، او بیا فرشتو ته ووایي چې الله تعالی ته سجده وکړئ، لیکن طرف د سجدې به آدم علیه السلامي. فرشتو سجده الله ته کړې وه، لیکن طرف ته سجدې آدم و. لکه موږ سجده الله ته کوو، لیکن خانه کعبې طرف ته مخ کوو. موږ خانه کعبې ته سجده نه کوو، سجده خو موږ الله تعالی ته کوو، لیکن طرف ته سجدې هغه خانه کعبه ده. موږ وایو مخ مې د کعبې شریفې په طرف کړو، نو موږ دغه مونځ الله ته کوو، لیکن خدای وایي په دې طرف باندې به خانه کعبې طرف ته به مخ کوئ. نو ابلیس سجده ونه کړله چې زه سجده نه کوم. خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا خو زه د اور نه پیدا کړم، او د اور په طبیعت کې بره ختل دی، د اور لمبه بره خیږي. او آدم دی خو د خاورې نه پیدا کړی دی، د خاورې په مزاج کې ښکتوالی دی. زه څنګه دته سجده وکړم؟ رب العالمین د خپل در نه چې کوم نه وشړلو. نو اعوذ پناه غواړم زه بالله د الله تعالی په دغه مبارک نوم باندې، د الله تعالی په ذات باندې من الشیطان، د شیطان نه الرجیم چې کوم رټلی شوی دی. بسم الله شروع کوم په نامه د الله تعالی الرحمن چې بخونکی دی، الرحیم چې ډېر مهربان دی. زه دا موز د الله تبارک وتعالی په مبارک نوم باندې شروع کوم. که روټۍ خوري ام به د هغې په سر کې وی بسم الله الرحمن الرحیم. زه د الله تعالی په نوم دا خوراک شروع کوم. چای اسکین هم ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. زه د چایو دا اسکل د الله تعالی په نوم باندې شروع کوم. دکان لرکې نو وایه به بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا دکان لر کوم د الله تعالی په نوم. زه دا کار کوم د الله تعالی په نوم. طالبان ورته کله اقرأو مقدر رو باسی، کله آکلو اشربو افتحو. د هر کار په ابتدا کې به بسم الله الرحمن الرحیم وي. موزم یو اهم عبادت ته، هغې کې به بسم الله الرحمن الرحیم وي. حدیث کې راځي کل امر ذی بال لم یبدا فیه باسم الله فهو اقطع وابتر. هر کار چې ذیشانې او د هغې په سر کې د خدای نوم وانه غشتی شي، هغه کار لنډې بوچې وي، هغه کار پوره کیږي نه. نو دغې وجې نه خوراک هم یو ډېر لوی کار دی. دا سړی چې ډوډۍ خوري دا ډېر لوی کار دی. د دغې روټۍ خوړو د وجې نه د هغه په بدن کې طاقت او قوت پیدا کیږي، او دا روټۍ خوړل او بیا د هغې هضمېدل دا یو لویه مسله ده. نو د هغې سر کې به بسم الله الرحمن الرحیم وي. دا ډېر خلک بسم الله الرحمن الرحیم نه وایي، نو طعام کې برکت نی. د بسم الله د وجې نه به د الله تعالی د تمامو بیمارونه محفوظه ساتي.
د رسول الله مبارک په مخ کې یو صحابي ډوډۍ خوړله او داغه نه بسم الله یې راوه او بیا چې رایاد شو نو یکدم وی بسم الله اوله واخره. که یو سړی نه بسم الله یې راشي نو بیا به وی بسم الله اوله واخره یا بسم الله فی اوله وفی آخره. انسان د کله نه کله بسم الله تیری. دغه وجنه مسله دا چې ګڼ کسان ډوډۍ خورونه یو تن دی په زوره بسم الله وی کېدای شي د ملګرو نه یری نور ته برایاد شنو غیبم بسم الله الرحمن الرحیم وی. نو روټۍ چې کوم دی هغه صحابي خوړله او بسم الله تیره وه بیا میز کې ورته رایاد شنو وی بسم الله اوله واخره یا بسم الله فی اوله واخره. نو رسول الله تبسم کو مسکے شو پیغمبر علیہ السلام مسکے شو. هغه صحابي ورته ویل جی مانه بسم الله غلطه شو وینه تا پورې نه خاندم تا سره باقاعده شیطان ډوډۍ خوړله خو چې بسم الله دی هغه سي چې خوړلی هغه ټول وغورځولو. شاه ولی الله په خپل کتاب کې لیکي چې یو ځل یو مېلمه راغی ما هغه ته ډوډۍ وویسته هغې مېلمه روټۍ خوړه او په دغه وخت کې یو روټۍ دغسې ځان ته اوچته شوه ځان ته نه چا غورځوله نه بر نه چا ورته کونډه اړمه کړې ده ځان ته روټ هغې مېلمه یکدم وی بسم الله فی اوله و آخره. هغه روټۍ بیا راله په دسترخوان او یو غیبانه آواز شو درنه مو تختوله خو په بسم الله مو رانه واپس کړه. د بسم الله دومره لوی برکت دی. زی بسم الله چیز نیست بهتر نهادم تاج بسم الله بر سر. د بسم الله الرحمن الرحیم نه یو شی موچت نه دی ځکه الله تعالی وایي د بسم الله دا تاج ما د قرآن مجید په سر باندې کېښودو. د قرآن مجید لومبنی آیت چې ته په ژبه راولې هغه بسم الله الرحمن الرحیم دی او بیا د هر صورت په ابتدا کې بسم الله ده. کو سوره بقره ده د هغې په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. کو سوره آل عمران ده او تمام سورتونه ما سوا د سوره توبې نه د سوره توبې په سر کې بسم الله نه ده لیکلې شوي براءة من الله ورسوله ځکه هغې کې اعلان جنگ ده. سوره انفال کې قوانین جنگ سوره انفال کې د جهاد قوانین دي او په سوره توبه کې اعلان جهاد ده. نو په جهاد کې بیا خلک الواګانو مټیانې نه تقسیموي هلته بیا تورئ هلته بیا ټوپکې هلته بیا ګولۍ وي او بسم الله خو د امن دپاره ده. نو په جهاد کې بیا کافرانو دپاره امن نشته. نو د مونځ په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو په نوم د الله تعالی الرحمن چې بخونکی دی الرحیم چې ډیر مهربان دی. طالبانو ته دا مسله استادان بیانوي چې رحمان او رحیم دا دواړه د صفت مشبہ دی یا د مبالغی صیغې دي لیکن رحمان کی پنځه ټکي دي ری ح میم الف او نون او پر رحیم کې څلور ټکي دي ری ح ی او میم. نو رحمان کی پنځه ټکي شو او زمونږ د عربی قانون دی کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی. ټکي چې ډېر نو معنا بم هغه ډېره وي دا قانون دی. ټکي چې ډېر نو معنا کې بم سیوا والی. نو رحمان کې پنځه ټکي دي او رحیم کې څلور. نو د رحمان معنا هغه لږه زیاته ده لیکن زیاتواله په دوه قسمه ده. یو زیاتواله په مقدار کې وي او یو زیاتواله په کیف کې وي. مقدار هغې ته وایي
چې هغه باقاعده تا تخکاری. تمام تعریفونه ثابت دي الله لرا چې هغه رب العالمین پالون کې د مخلوقات دی. مسله ده چې ډوډۍ دی وخوړه نو هم الحمدلله وې، الحمدلله. چای دی وڅښلو نو وایه الحمدلله. په دې سره الله تعالی روضۍ کې برکت ږدي. بعض خلک ډوډۍ وخوري بالکل اډو غږ نه کوي، نه، په هره خبره باندې الحمدلله وایه. په لاره روانې دې باندې م الحمدلله وایه چې شکر دی خدای خپل کې خو مې طاقت شته دی، لګیا دی پټي ته پې تلی شمه، دکان ته پې تلی شمه، په لاسو باندې کار کولی شي وایه الحمدلله، په ژبه باندې خبرې کولی شي وایه الحمدلله. پس بهر حال شکر باید کرد، پس بهر حال شکر باید کرد که نباید ازی بتر گردد. په هر حال به د الله تبارک وتعالی شکریه ادا کړي، هر حال باندې الحمدلله الحمدلله بار بار وایه. الله تعالی په دې ډېر خوشحالیږي، الله تعالی ډېر خوشحالیږي. نو تمام تعریفونه ثابت دي الله لرا، رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی، پالون کې د جهان دی. الرحمن چې بخون کې دی، الرحیم چې ډېر مهربان دی. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی. الله تعالی د دې دنیا هم بادشاہ دی، لیکن ډېر خلک د خدای خدای نه مني. بعضې خلک دهریان دي، هغه وایي خدای نشته. وما یهلکنا الا الدهر، هغه زمانې ته نسبت کوي چې خدای کم ځای دی. لیکن هلته به څوک هم بیا د خدای د خدای نه انکار نشي کولی. میدان محشر کې به رب العالمین تمام انس و جن تپوسو کوي، ورته به وایي لمن الملک اليوم، وایي که نه نن د چا شهنشاهي ده، نن د چا بادشاهي ده، څوک به م غږ نه کوي. کس نمی یارد که آنجا دم زند، څوک به م غږ نه کوي. خپله به رب العالمین وایي لله الواحد القهار. نن د هغه رب العالمین شهنشاهي ده چې هغه د کائناتو مالک او غالبه دی. نو مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبدو، خدای مونږه خاص کر تا ته عبادت کوو، مونږه قبر ته سجدې نه کوو، مونږه د غیر نه مرادونه نه غواړو، خاص کر مونږه تا ته عبادت کوو. ایاک نعبدو، طالبان په دې پوهېږي چې ایاک په ګرامر کې مفعول به دی او نعبدو فعل فاعل دی. مفعول به چې په فعل باندې مقدم شي نو هلته حصر او اختصاصي، خاص کر ستا عبادت کوو، د بل چا مونږه عبادت نه کوو. مزم عبادت ته دا به الله تکې، روجم عبادت ته دا به الله تکې، حجم عبادت ته دا به د الله دپاره کې، دعا عبادت ته. الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. نو دعا به د الله نه غواړي، د رب العالمین نه به دعا غواړي. دا ډېر خلک غریبانان نه پوهېږي، قبرونو ته ورشي نو د بابا نه سوال کوي، بابا ما ته به زوی راکې، بابا ما ته به ښځه راکې، بابا ما ته به دا راکې، ما ته به چرم قبر ته. دا مو وایه چې بابا ما ته به زامن راکې، زامن الله ورکوي، د الله نه به چې کوم نه سوال کوي. پیغمبر علیه السلام د خپل تره زوی ابن عباس ته وایي چې ابن عباسه اذا سألت فاسأل الله، سوال کوې نو د الله نه کوه، و اذا استعنت فاستعن بالله، مدد غواړې نو د الله تعالی نه غواړه. ها یو مشر سړي ته ویلی شي کاکا ته نیکې ما دپاره دعا وکړه، ما دپاره، هغه به د الله نه غواړي. خدای دې سړي ته صحت ورکړي، پروردګاره دغه سړي ته مال او دولت ورکړي، خدای دغه سړی حج ته بوځي. سوال درته یو سړی نیک کولی شي، لیکن هغه ته به دا نه بابا ما چې کوم نه ما ته اولاد راکه، بابا ما ته صحت راکه. سوال به د الله تبارک وتعالی نه کوي. پیغمبران مقدس مخلوق
هغه هم د الله نه سوال کوي. زکریا علیہ السلام بوډا دی، اولاد یې نشته، بوډا ښځه هم بوډۍ ده. دی د بی بی مریمې کمرې ته ورغی. بی بی مریمه د زکریا علیہ السلام د ښځې خورزه ده، دا د حنې بنت فاقوزي لور ده. د زکریا علیہ السلام بی بی او حنه ده، دواړه خویندې دي. او مور یې نظر منلی چې زما په دې خېټه کې کوم بچی دی، خدایه دا به د جومات خدمت کوي، په ده باندې به د دنیا ټک کار نه کومه. لکه یو سړی نظر ومني چې دا بچی به د جومات خادم وي، ده باندې به د بل کار نه کوم. نو حنې په خېټه کې بچی و، نو نظر یې ومللو انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، دی به آزادي، ده باندې به بل کار نه کومه. لیکن بچه چې پیدا شو هغه جینۍ وه. د دې خدا خیال ده ما به هلک وشي او هلک د جومات ښه خدمت کولی شي، لیکن هغه جینۍ ورته الله تعالی ورکا. نو ډېره خفه شوه. انی وضعتها انثی، خدای زما خو لور پیدا شوه. الله تعالی ته پته وه، لیکن هغه د خپل غم اظهار کوي. خدای تسلی ورکوي، بی بی مه خفه کېږه. لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی. تا چې کوم بچی غوښتو، دا جینۍ د دې نه په زرګونو ځوانان قربان شه. نه هر زن زنست، نه هر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکسان نکرد. هر خدا خدنی د بی بی مریم نه په لکونو ځوانان قربان شه. لیس الذکر کالانثی. بی بی تا چې کوم هلک غوښتو، هغه دې جینۍ ته نه بلکې په لکونو هلکان دې پسې نه رسېدا، یو لویه بی بی ده. نو دا بی بی مریم چې لږم لویه شوه، یکدم جومات ته یې راوسته، مسجد اقصی ته. مسجد اقصی په بیت المقدس کې لوی جومات ته، هلته یې راوسته. او هلته کې ډېر لوی لوی بزرګانو، هغوی به په جومات کې خلکو ته د تورات تعلیم ورکولو. او دا پاکیزه جنۍ وه. بعضې ماشوم ډېر د خلکو خوښي، بعضې ماشوم هر چا ته وردي او خاندي. نو هر یو وایي چېره دا ماشوم زه والم. بی بی وی دا خو ما نظر منلی او دا ما اوس راوستي، دا به خدمت کوي، لیکن وړه وه. د هغې علماو پې جګړه شو. یو وی دا ماشومه به زه لویم، بل وی دا ماشومه به زه لویم. ځکه د بی بی مریم پلار دا ډېر لوی استاد او دا ټولې شاګردانو، هغه ډېر لوی عالم و. نو دا زموږ د استاد لور ده، د دې تربیت په مونږ کوو. خپله کې جګړه دی، وایي دا ماشومه به زه ساتم، بل وایي ده به یې ساتم. هغه زمانه کې به چې په څه مسله باندې بحث او جګړه راله، نو په کومو قلمونو به چې تورات لیکلو، هغه قلمونه به اوبو ته وغورځول. لکه ته خپل قلم وغورځو، نو کوم قلم به چې اوبو یوړو، هغه به خبره بېللې وه. ټولو قلمونه وغورځول، قلمونه اوبو وړل. لیکن زکریا علیہ السلام چې قلم په اوبو کې وغورځول، هغه بل طرف ته روان شو. زمونږ دغه لنډي سیند کې چې یو سړی منګی پرېږدي، خو جانګري ته به ځي که نه، لیکن یو منګی چې سیده نو ښار طرف ته روان شي، نو د زکریا علیہ السلام قلم هغه دې بل طرف ته نیغ روان شو. نو ټولو وی چې د دې وړې ماشومې تربیت به ته کې، او په کار وه. حق به حقدار رسید، حق به حقدار رسید. زکریا علیہ السلام حق لرلو، ځکه د زکریا علیہ السلام بی بی او د بی بی مریم مور دا دواړه خویندې دي. به هر حال ما دا ذکر کولو چې زکریا علیہ السلام کله نه کله د بی بی مریم کمرې ته ورغی. نو یو ځل چې ورغی، بی بی مریم سره بې موسمه میوې وي، د اوړي میوې په ژمي کې او د ژمي میوې په اوړي کې. زکریا علیہ السلام حیرانه شو، تپوس ته کوي انا لکی هذا، انا لکی هذا. بی بی دا میوې د کوم دی نه دي؟
هغه دا الله تعالی ما ترا کړی دي. زکریا علیہ السلام پوه شو چې دا خاوند کرامت ته. بی بی مریم خاوند کشف و کرامت وا. په دغه ځای کې زکریا علیہ السلام دعا کوي په دغه ځای کې چې خدایا ته په دې قادر یې دغه بی بی مریم ته بې موسمه میوې ورکې. زما موسم د اولاد نه ده، د بوډا یم او زما ښځه بوډۍ ده، بوډا او بوډۍ دا د اولاد قابل نی، لیکن خدای ته خو قادر یې. هغه د بی بی مریم ته بې موسمه میوې ورکې، اولاد هم میوه ده. خدای ما ته بې موسمه میوه راکې، د ما اولاد نصیبه کړي. هنالک دعا زکریا ربه. په دغه ځای کې زکریا علیہ السلام لاس پورته کړ، مولا ما ته بې موسمه اولاد راکه، بې موسمه میوه. همغه مالې دعا قبوله شوه. د پیغمبرانو دعا همغه ځای کې قبوله شوه. بل دی الله تعالی فرمایي کاف ها عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني. خدای زما اډوکي کمزوري شو، د بوډا سړي اډوکي ځان ته کمزوري. واشتعل الرأس شيبا، د سر نه مې لمبه وخته، د سر ویښته مې تک سپین شو. خدای ما ته خو اولاد راکړي چې هغه زمانه پس پیغمبري. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل. اوږده دعا ده، الله تعالی هغه دعا قبوله کړله او بیا ورته وایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. زه درته زیری در کوم، ستا به بچی پیدا کېږي، نوم هم پې زه ږدم. د یحیی دا نوم الله تعالی په یحیی علیه السلام باندې ایښی دی. پیغمبر حیران شو چې الله اکبر، زما دا دعا داسې ټک پټک قبوله شوه. او بیا تعجب هم کوي، الله تعالی زیری ورکوي، بیا پیغمبر تعجب کوي چې خدای دا به څنګه وي، زم بوډا ښځه مې بوډۍ. الله تعالی ورته دقسې ته مې پیدا کړی او زه په دې باندې قادر یم. وی خدایه نښه به سي بیا زما د ښځې په خېټه کې چې د بچي وجود راشي، د دې نښه به سي. وی ته به خبرې خلکو سره نشي کولی. الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، خبرې به نشي کولی. واقع درې ورځې خبرې بیا اړو کولی نه شوي، لکه چې یو سړي په خوله باندې فالج راشي. پوه شو چې اوهو الله تعالی دعا قبوله